طالبانو د اسلامي نظام د څرنګوالي په حق خپل وضاحت خپور کړ. موږ څه ډول نظام غواړو؟ دا د طالبانو د هغې مقالې عنوان دی چې د دوی رسمي موقف څرګندوي او د راتلونکي اسلامي نظام د څرنګوالي په حق پکې معلومات خپاره کړي. طالبانو په دې مقاله کې ویلي چې تحریک د فساد، ظلم او ناروا د له منځه وړلو او په هیواد کې د یو مرکزي اسلامي حکومت د قیام په موخه تاسیس شوی و. نو ځکه خو په وینا یې له اشغال وروسته د مبارزې دوه لوی او مهم هدفونه لري چې د افغانستان خپلواکي او د اسلامي نظام قایمول دي. په مقاله کې راغلي چې کابل رژیم او شمېر یرغلپلوي رسنۍ او شنونکي بار بار وایي چې طالبان څه ډول اسلامي نظام غواړي. دوی په عارفانه تجاوز سره په خلکو کې د تشویش خپرولو هڅه کوي او غواړي چې اسلامي نظام یو نابلده او نه پلي کېدونکی سیستم وښیي. طالبانو زیاته کړې اسلامي نظام نه په نظري لحاظ او نه هم په عملي توګه کوم مبهم سیستم دی. په قرآن کریم، احادیث او فقه کې د اسلامي نظام تعریف، مبادی او اصول بیان او تدوین شوي او په عملی لحاظ اسلامي نظام سلګونه کلونه حاکم پاتې شوی دی. د اسلامي نظام د امن او شفقت په سیوري کې د نړۍ بیلابیلو کفارو پر امن ژوند تیر کړی او د اسلامي حکومت په سقوط سره نړیوال له خورا ډیرو او پراخو زیانونو سره لاس او ګریوان شوي. خو متاسفانه چې اوس اسلامي نړۍ د خپلو نمک حرامو بچیانو د خیانت له امله د اسلامي نظام له حاکمیت څخه بې برخې ده او د سیکولریزم او کمونیزم د واک او جبر له مختلفو بڼو ځورېږي. طالبانو د مقالې په منځ کې د دې پوښتنې ځواب ویلی چې موږ افغانستان کې څه ډول اسلامي نظام غواړو. طالبانو په دې مقاله کې د اسلامي نظام د څرنګوالي په حق خپل وضاحت په دې ډول خپور کړی. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ښځو ټول حقونه پکې خوندي وي، په میراث کې حق ولري، په بدو کې ورنه کول شي، د نکاح او خاوند د انتخاب حق ثابت وي، پر پاک لمنې ښځې تور پورې کوونکی په درو وهل شي او ښځه په تعلیمي، صحي، تجارتي او اجتماعي چارو کې د شرعي پردې په رعایتولو سره ټولنې ته خدمت وکړي. طالبانو د اسلامي نظام نورې مادې په لاندې توګه ذکر کړي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې مځکنۍ بشپړتیا مو حفظ وي، هیواد کې مو پردي پوځونه، اجنبي فکر او غربي قانون واکمن نه وي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې دیني ارزښتونه، ملي ګټې، خپل کلتور او روایت مو محفوظ وي. موږ په ګران هیواد کې داسې اسلامي نظام غواړو چې قاتل قصاص شي، لارش کوونکی ته خپله سزا ورکول شي، پر زناکار حد تطبیق شي، د ظالم لاس له ظلم څخه لنډ شي، مظلوم د ظالم له ظلم څخه خلاص شي، رشوت خور په سزا ورسیږي، له غاصبینو د بیت المال او مظلومو هیوادوالو حقونه بیرته واخیستل شي. په اخره کې طالبانو ویلي موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د نر او ښځې، لوی او کوچني، مسلمان او کافر حقونه پکې مراعاتیږي، د امن او عدالت یوه نمونه وي، د خپلو حقونو دفاع وکړي، استقلال وساتي، هر یرغلګر او بلواکګر ته تاریخي شکست ورکړي او د خپل دین، هیواد، خلکو عزت، ګټو او حیثیت ساتنې ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي پر دې واقعیت سترګې نشي پټېدای چې تر بل هر سیستم په اسلامي حکومت کې زموږ معنوي او مادي ګټې ډېرې خوندي کېدلای شي، ځکه اسلامي نظام زموږ د اشتراک هغه نقطه ده چې ټول قومونه او قشرونه خپل حقونه او ګټې پکې ویني او دا هم یوازې اسلامي نظام دی چې یو مترقي او پیاوړی افغانستان تضمینولای شي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ولس ټولنیز او انفرادي حقوق، حیثیت او حریم خوندي وي، د خلکو سر، عزت، ناموس او مال ته څوک په بده ونه شي کتلای او د ژوندانه ټولې چارې مو د شریعت مطابق وي. د غرض طالبانو زیاته کړي موږ ته هغه نظام په هیڅ صورت د منلو او زغملو وړ نه دی چې د ملت قاتل پکې مارشال وي، غل پکې قاضي او غاصب پکې سناتور وي. مقاله کې راغلي موږ داسې نظام نه غواړو چې ولسمشر پکې په ویاړ سره خپل اصلي دنده د نیویارک او واشنګټن ساتنه ګڼي او د همدې دندې د ترسره کولو لپاره افغان ماشومان او میرمنې قتلوي، مسجدونه، مدرسې، ښوونځي او روغتونونه بمباروي او د یرغلګرو قاتلو جنرالانو په غاړه کې ګلونه او میډالونه اچوي. طالبان وایي موږ داسې نظام نه غواړو چې د ولسمشر دفتر کې اداري او اخلاقي فساد انتها ته رسیدلی وي او همدا شرمونکي او کرغړین اعمال د چارواکو په عزل او نصب کې ټاکونکی رول ولري. د طالبانو په خبره موږ داسې جمهوریت نه غواړو چې د واک ساحې ته د جمهور رئیس له خبرتیا پرته د یرغلګرو ځواکونو ملکي او پوځي مشران راځي، جمهور رئیس هلته ورغواړي او د خپلو ساتونکو په لیکه کې یې دروي.